عصمت ورور سره مو واده کړی و چې موږ به تا ته دوکان جوړو او نو شته دی نه زنګ به ورته وهو تقریبا 19 نمبر دوکان د قمر بنسټ لخوا په ننګرهار روداتو ولسوالۍ حصارک کلي کې نو عصمت ورور به نو دې ته احتیاج نه وي چې هغه په خپو باندې ګاډی وچلوي یا مثلا هغه خپل خواري او زحمت وباسي ټوله ورځ ښار کې یا بل ځای کې بیا به د خلکو د خندا هم نه نو هغه ورونو چې مرسته کړي الله دې هغې نه راضي شي خدای دې هغې ته اجر ورکړي اوس به عصمت ورور ته زنګ ووهو چې دی چیرې دی راضي به او بیا به یې دوکان ورته سپارو تر اخره موږ سره اوسئ عصمت اورې ښه ته لږ راسه هغه ټینکۍ چې جوړه ده ستاسو کلی نه دی چېرته السلام علیکم عصمت نه جوړ په خیر صحت دې ښه دی خیرت دی بیخي ښې په خیر راغلې جوړې مونږ خو بیا راغلو پوښتنې ته دی یو واده مو در سره کړې وه بالکل خدای دې وکړي چې پوره کړې مې وي خدای مې عزتمن لره کور الله مو آباد لره ښه ته راځه چې لږ ځو دې خوا ته تعلیم خو دې شته او شکر دی دغه هلته څه شی لیکلي دي دغلته لیکلي د دوکانونو جوړول د دوکانونو جوړول ښه او دغه هغه دوکان دی چې تاسو سره مو هغه کړی واده کړې وه الله دې عزتمن لره نو لله الحمد څنګه مو چې د عصمت ورور سره هغه واده کړې وه او هغه د واده مو پوره کړه اوس به عصمت ورور موږ سره دا واده کوي چې دا دوکان به ښه ترسره کوي داسې بله ورځ نه شي د دې خواسته چې دی خو لمر دی دقل ته ودرېږه بله ورځ خدای مکړه داسې نه شي زه خو میاشت 2 میاشتو وروسته راځم بیا پوښتنه کوم چې زه هلته راشم او هر څه صفایي بیا وایي چې دا خبرې باندې زه تاسو سره واده کوم تاسو ما ناستې کونې کار برابر کړو زه په دې شکر وباسم که نه او انشاءالله د دې کې به خپل ژوند له دوام ورکړو بس الله دې ورته نور هم همت ورکړي ځکه سړی خو همتناکه ښکاري چې یو سړی لاسونه د چا نه یي او هغه ډریوري هم کوي او خپل کور ضرورت هر څه دی ورته رسیدګي کوي نو دا داسې وړه خبر نه دی ډېر داسې د تندرسته خلک ښه ښایسته باډي لري بیا هم لټ وي خلکو ته یې لاس نیولی که نه خو ده کې د هغه خاصیت نشته الله دې نور هم همت ورکړي نو زه به تا ته کلیګانې درکړم وروره دوکان به درته خلاصوی شي خلاصوی نه شم لاسونه نه دوکان به څوک کوي در سره لاسونه دلته وړوکې هغه راسره شته دی سړی مه شي جوړ نوم دې څه دی عطاالله دا دې ورور دی دا مې ورور دی ښه دا به زه تا ته درکړمه خدای عزتمن لره ښه نو دا خو مسالې دي ښه او دا کار نه خو فکر وکړه چې ما ته درکړې عطاالله خان دوکان ورته خلاص کړه دوکان خلاص کړه ښه بس تا معاون شو ښه او دوکان ته خلاص کا کور د دې ځای دوکان ته لرې دی که نږدې دی داسې لږ لاندې دی څومره لاندې دی تقریبا یو ښه بسم الله که وروره دا یې دوکان دی الله پاک تاسو سره ښه وکړي ښه مبارک دی شه او مبارک راځه بسم الله که راځه بسم الله الرحمن الرحیم ښه دغه دوکان دی ورو صحیح ده الحمدلله ګوره موږ ښه ډک کړی درته ښه د مکروني نه نیولی تر پسې راتېر شه د ماشومانو چپس او صابونه خرما ده پسې راتېر شه کیکونه او د ماشومانو پمپرې که نه او مشروبات او ممپلي بوره غوړه پسې راتېر شه وریجې دي لوبیا ده ټول هغه شی چې دغه ځای کې مې پوښتنه کړې چې دلته چاته څه ضرورت دی د کلي کور اطراف دوکان دی نو هغه ټول انشاءالله دلته موجود دي صحیح ده الله مې عزتمن لره کور مو ودان هغه خلکو چې مرسته کړي څه وینا کول ورته غواړي بس هغو دا دعا به ورته کوم انشاءالله چې الله پاک دې وس او توان ورکړي چې دغسې مستحق خلکو سره نور سره مرسته وکړي او همکاري ورسره وکړي د هغو لاسنیوی وکړي بس الله مو خوشحال لره کوشش به مو دا چې اساسي بنیادي کارونه مونږ وکړو تر څو پورې خپل هیوادوال مو دې ته خدای مکړه احتیاج نه شي چې بل چاته لاس ونیسي خدای مکړه داسې وخت رانیسي چې دا د عزت لاس بل چاته ښکته سي او همیش لپاره مو دا کوشش وي چې د زما د وطنوال زما د هیوادوال لاسونه پورته الید العلیا خیر من ید السفلی وایي چې ښکته لاس دا پورته لاس بهتره دی د ښکته لاس څخه نو انشاءالله دا سړی د کمال څخه ډک سړی دی همتناکه دی په دا دومره سختیو په دومره تکلیفونو کې هېڅ کله ده دې سختیو ته ځان تسلیم کړی نه دی نو موږ به هېڅ کله هم نه پرېږدو نو خدای درته نیک مبارک کړي او امید مې دا دی چې زه بیا راځم او دا دوکان خالی نه وي او دنه پسې ډک صحیح ده
بیا به د پښتون ته راځو. الله مو خوشحال لره. ګران دوستانو د عصمت غوندې ډېر داسې ورونه زموږ شته دي چې هغې د کار وس او توان لري خو ولې هغې سره مالي امکانات نشته. که ته غواړې یو دوکان یو چاته جوړ کړې هغه به ستا جاري صدقه یې کوی سې په $1000 یا د هغې معادل افغانیو باندې موږ یو چاته یو وړوکی تجارت جوړ کړو نو دا به تاسو جاري صدقه کې الله حسابوي. نو وټساپ نمبر شته آنلاین مرستو لپاره لینکونه درته ښکاري. ډېره مننه او هغه ورونو چې میسیجونه کړي غمرازي ښودلي نو انشاءالله دی به درته دعاګانې کوي. الله مو خوشحال لرم. السلام علیکم ورحمت الله.